د افغانستان راډیو لوی ریاست له لوري د امنیتي سرتیرو د میړانې سرښندنو جهاد مبارزې او د دښمن پر وړاندې د نه ماتېدونکي عزم اړوند بروشرې ننګرهار کې پر عامو خلکو هټیوالو او موټر چلوونکو ویشل شوې. د دغو بروشرو ویشونکي وایي د دې بروشرو له ویشې هدف دا دی چې هیوادوال د خپلو امنیتي سرتیرو له مبارزې سرښندنو قربانیو خبر او ملاتړ ته یې دوام ورکړي. زمونږ د دې بروشرو د ویشلو هدف دا دی چې د امنیتي ځواکونو د مجاهدینو په تیر کې د قربانۍ او جهاد او سرښندنو او په دې وروستیو کې د سرحداتو ساتنو څخه عام خلک خبر شي او د دې امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ننګرهار میشتي د دښمن پر وړاندې د اسلامي امارت د مجاهدینو مبارزه، جهاد، قربانۍ او سرښندنې ستایي. وایي په هر حالت کې به خپلو مجاهدینو سره اوږه په اوږه درېږي. او د امنیتي سرتیرو نه ډیر منندوی یم چې افغانستان ته هر کم خدمت کوي او دغه که تېرې 20 کلنې جګړې ته وګورو د دوی دا قربانۍ او د دوی دا تکلیفونه او دا د پاکستان ته که نظر وکړو د دوی دا سرحداتو کې دا جګړې د مقابل لوري سره دا ټول د ستایلو وړ دي او زه ستایم. او که چیرته د وزیر دفاع په امر موږ ته ضرورت شو انشاءالله بیا چې په بدن کې مې یو څاڅکی وینې زه به اسلامي امارت سره ولاړ یم او اوږه په اوږه ورسره ولاړ یم. دوی دغه راز د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد رښتیني بچیان او آبادونکي بولي. د افغانستان د ولس تم او توکل دوی څخه په هغو برخو کې کوم چې د امنیت زیات حاکموالی ده په هغو کې ډېر زیات نه خوشحاله دي ځکه په مخکې وختونو کې تاسو به کتل غلا چور چپاول ډېر زیات خو الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره د افغانستان د اسلامي امارت د هر څه په خپل کنټرول او واک کې اخیستي دي. د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین 100% کې رښتیني بچیان دي دا چې دوی خپل هر څه کړنې ولس ته په ډاګه کړي دي نو دوی باید 100% کې موږ ته د افغانستان رښتیني بچیان ووایو. د ننګرهار ولسونه وایي دوی به د اسلامي امارت مجاهدینو سره یو ځای د هغه چا پر وړاندې جنګیږي او غاښ ماتونکی ځواب به ورکوي چې پر هیواد، خاورې او خلکو یې تیري ته زړه ښه کړي.